ډېره شکریه ادا کوم چې ډېر لږ وخت کې موږ راغله دلته او زموږ د نن ورځ مدام دغه ده چې د دې کیفیټیریا افتتاح وکړو د دغې افتتاح به موږ د تلاوت قرآن پاک نه کوو تلاوت کلام پاک ته زه عمر ته بلنه ورکوم چې راشي تلاوت کلام پاک وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. تلاوت کلام پاک نه بعد زموږ دغه نن د کوټه کیفی افتتاح ده او څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ نن کم چیف ګیسټ چې دی هغه څه تعارف محتاج نه دی د هغه نوم د پښتونخوا د ټول نه بیسټ کمپیر ینګ شاعر افسر الملک افغان او د هغې سره په خوا کې راشد افغان موجود دی. نو زه اوس افسر افغان له بلنه ورکوم چې راشي او خپل تاسو سره مخامخ شي. افسر الملک افغان. حاجي ډېره زیاته مننه کومه ستاسو د ټولو منتظمینو چا چې هم دغه غونډه را جوړه کړې ده کویټه سوپر سټار کیفی په دې خو به وروستو بحث کوم خو اول د ډېر محترم راشد خان راشد صاحب چې څوک همیشه د دې قام د دې وطن دپاره که د شعر او ادب سلسله ده که د دې وطن د روزګار خبره ده که د دې د معاش خبره ده نو راسره منډې ترړې وایي ډېره مننه یې کومه. حبیب نواز انقلاب صاحب زمونږ د دې وطن د شعر او د ادب یو پیژندلی نوم هغه هم ډېرې منډې ترړې وایي هغو راسره هم ناست دي. د ټولو راغلو ځوانانو تاسو چونکې انرجیټک یې تاسو فرش بلډ یې تاسو ینګ سولز یې د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه. کویټه سوپر سټار کیفی یو خو ماته د ممتاز لاله هغه شعر را یادېږي چې سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی. طاهر جانه خبره داسې ده چې یو خو زه د کویټې او د پیښور دغه رشتې ته خوشحاله یم چې هغه د دې کیفی په بنیاد باندې را جوړیږي. منګه غواړو چې د امونه تر اباسینه په دې منطقه چې څومره هم پښتانه پراته دي باید چې دیو د یو بل سره ډېره بې تکلفه رشته وي دیو د یو بل لذي راځي هم په دې بنیاد به موږ د خپلې جغرافیې نه خبرېږو د خپل تاریخ نه به خبرېږو د خپلو وسایلو نه به خبرېږو د خپل پرون د خپل نن او د خپل سبا نه به خبرېږو. دغه کیفی چونکې پایوزیب او د هغه ملګرو را جوړه کړې ده دا سټوډنټس دي دا چونکې سټوډنټس دي او زه ډېر خوشحاله یم چې داسې نوي نوي آیډیاز سټوډنټس راوړي. یو خو زه ډېر په باور سره دا وایم چې دلته به بلها پښتنو ته په پېښور کې د روزګار موقع میلاو شي د ویټر نه واخله راشد خانه او تر د اخلي پخلي والا پورې نو دا به زمونږ پښتانه نو که د چا د کور چولا یا نغری په دې بنیاد باندې رڼا شي نو دغه زه یوه ګټه ګڼم او چرته چې هم داسې کار کیږي که دا وړوکی بزنس شروع کیږي او که د لوی نه لوی بزنس شروع کیږي که ماته څوک بلنه راکوي زه به بیخي ځمه ځکه چې زه دې څیزونو ته په دې نظر باندې ګورم چې که شپږ اته پښتانه راټولیږي هغو ته په یو هیلدي ماحول کې د روزګار موقع میلاویږي په کار ده چې هغه موږ انکریج کړو د هغو موږ حوصله جوړه شو. دویمه ده چونکې دا د سټوډنټس یا د ایجوکیټډ خلکو یو کامیاب کوشش دی نو دلته چې کوم خوراک میلاویږي هغه به ټیک ټاک هایجینک فوډ وي هغې کې به د صفایي هم پوره خیال ساتلی کیږي. دیو به نه یوازې خپلې ګټې وټې ته ګوري بلکې دا احساس به هم دیو ته چې کوم خوراک چې هغه انساني وجود له یو زغل ورکوي هغې له یو طاقت او یو توان ورکوي نو هغه خوراک څنګه دی. ځکه چې ما دلته یو ډاکټر دوه هم ولیده آف د ریکارډ هغو ما سره خبرې کولې نو خوشحاله یم چې هغو په دې باندې پوه دي چې انسان د الله تعالی یو شاهکار تخلیق دی او دغه تخلیق له چې موږ کوم خوراک ورکوو کوم چې د ژوند د زغل سبب ګرځي باید چې دا پاک وي دا هایجینک وي دا ارګینک هم وي چې هغه د وجود له نور هم توان او طاقت ورکي. زه به یو ځل بیا ستاسو د ټولو ځوانانو د طاهر جان د پایوزیب د راشد خان راشد زمونږ د حبیب نواز انقلاب صاحب او د راغلي ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه. زمونږ د کویټې نه چې څومره ملګري راغلي د هغو ایکسپرټیز یا پوهه رای چې په دې کې شامل دی د هغو به هم ډېره زیاته مننه کومه او انشاءالله دا باور مې دی چې دغسې واړه کاروبارونه خلک شروع کړي. نن که موږ دغه 5 سټار هوټلز وینو نو هغه هم یو ځل د دې وړوکې غوندې ګراونډ نه شروع شوي دي. حوصله به نه بیلی. زه دې ټول عمل ته په دې نظر باندې ګورم چې زما پښتون وطن ته هر چا بارود راوړي دي
دلته یې بمان راوړي دي، دلته یې ټوپکې راوړي دي، خو که دا ځوانان دلته یو وړوکی غوندې روزګار راوړي نو دا د دې ټیک ټاک په ما باندې احسان دی، په ما باندې لحاظ دی چې زما د وطن د ځوانانو دپاره، زما د وطن د بېروزګاره خلکو دپاره د روزګار یوه موقع دې را پیدا کوي. او زه به خپلې دغه خبرې د اباسین صاحب په دغه شعرونو راغونډې کړمه او دا د دې ځوانانو ته ډالۍ وي څوک چې زما په وطن د کاروبار یو اپرچونیټي یو موقع را پیدا کوي. اباسین صاحب وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی، په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی، خوبي څه ده چې میوه نه لري، څه که په قد باندې چنار شي سړی، او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی، او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی، او هغه به څرنګې ګودر ته رسي چې اباسین ته ورګزار شي سړی. خوشحاله او بریالي راته اوسئ. ډېره مننه کوم ستاسو. خوشحاله راته اوسئ.